بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شه محمود واقف یم د کمپیوټر ټیکنالوژي چینل څخه تاسو په درنه خدمت کې یم. د کمپیوټر ټیکنالوژي چینل محترم لیدونکو که تاسو لومړي ځل لپاره کمپیوټر ټیکنالوژي چینل ته راغلي یاست مهرباني وکړئ دا ویډیو چې تاسو هم دا اوس ګورئ د سبسکرایب په سره بټن باندې کلیک وکړئ او په څنګ کې یا د زنګ یا بیل په نشان باندې هم کلیک وکړئ. دې فایده به دا شي چې هر کله تاسو نوې ویډیو اپلوډ کوم هغه به تاسو ډیر ژر د نوټیفیکیشن په ذریعه باندې دررسیږي. د نن ورځ د کمپیوټر په پاپ اپ مینو کې د ریفریش پیسټ او پیسټ شارت کټ په کمانډونو باندې دی. ریفریش کمانډ د لپاره استعمالېږي کله چې زموږ په کمپیوټر کې لوډینګ راشي نو موږ یو یا دوه ریفریش ورکوو. د دې سره زموږ د کمپیوټر هغه لوډینګ ختمیږي. بعضې کسان دغه کمپیوټر ته خپل زیاتې ریفریش ورکوي. دغه زیاتې ریفریش ورکول کمپیوټر ته هیڅ ګټه نه رسوي بغیر د دې چې ستاسو وخت ضایع شي. ریفریش دومره کار کوي لکه یو کس په کوټه کې دی او هغه نور د کوټې څخه د وتو په حال کې د دغه څخه د څادر یو څنډه د کوټې په داخل کې پاتې او ته پسې هغه څادر هغه فیس کې ورواردی. نو همدومره کار کوي چې ستاسو د کمپیوټر هغه پروګرام لږ څه په تیزۍ باندې هغه لوډینګ یې ختمیږي. راځو ورپسې بل کمانډ دی د پیسټ او پیسټ شارت کټ. پیسټ معنا د نقلول، یعنی د یو څخه له کمپیوټر د یو برخې څخه یو څه راخیستل بلې برخې ته نقلولو ته څه ویل کېږي؟ پیسټ ورته ویل کېږي. د پیسټ لغوي معنا نقلول یا په پښتو ژبه تپلو معنا ورکوي. او پیسټ شارت کټ څه ته ویل کېږي؟ پیسټ او د پیسټ شارت کټ ترمنځ فرق دا دی، بیا په عملي ډول هم تاسو ته وښیم. د پیسټ او پیسټ شارت کټ ترمنځ دا فرق دا دی، کله چې یو کمانډ موږ له یو ځای څخه پیسټ کاپي کوو پیسټ کوو نو که د هغې اوریجنل هم موجود وي هغه به اوپن کېږي. او د پیسټ شارت کټ فرق دا دی د پیسټ شارت کټ سره کله چې یو کمانډ کاپي موږ پیسټ شارت کټ واخلو نو که چېرته اوریجنل موجود نه وي نو پیسټ شارت کټ به کار نه کوي. یوازې کار به پیسټ شارت کټ په هغه وخت کې کار کوي چې اوریجنلی موجود وي. راځو په عملي ډول سره ګورو. مثلا دغه فولډر موږ سره موجود دی. زه په دې باندې رایټ کلیک کوم او راځم د دې دلته کاپي اخلم او کافي څنګه کوم دې برخې ته مثلا پیسټ کوم. اول کله چې پیسټ باندې موږ کلیک وکړو نو دغه اوریجنل شو او دغه موږ سره کاپي شوله. زه راځم د دې دغه کاپي زه اوس اوپن کوم نو موږ سره کاپي هم کار کوي او اوریجنل به موږ سره اوریجنل څنګه کوم د دې برخې نه ډیلیټ کوم. کله چې مو دغه ډیلیټ کو نو راځم بیرته کافي باندې کلیک کوم. دغه کافي موږ ته هم کار موږ سره وکړو. اوس د همدغه کمانډ زه څنګه اخلم؟ پیسټ شارت کټ زه د دغې اخلم. نو پیسټ شارت کټ به څنګه طریقه اخلو؟ نو زه راځم د همدغه کمانډ څنګه کوم؟ کافي راځم رایټ کلیک کوم، دې ځای نه څه کوم؟ کافي او راځم دلته څه کوم؟ پیسټ کوم نه پیسټ شارت کټ باندې کلیک کوم. کله چې پیسټ شارت کټ باندې ما کلیک وکړو راځم دغه نیو فولډر کاپي شارت کټ دغه دلته را کاپي شو. کله چې زه په دې باندې کلیک وکړم موږ سره اوپن کېږي. خو کله چې زه راشم د دې دغه اوریجنل کوم یو دی؟ دغه یو دی. لږ به راځم کوم تاسو ته ښه معلوم شي. د دې اوریجنل دا یو دی، صحیح شو. د دې کاپي دغه یو ده. نو زه اوس راځم د دغه فولډر دغه اوریجنل څنګه کوم؟ ډیلیټ کوم د دې برخې نه. کله مو چې دغه ډیلیټ کو اوس راځم دا اوپن کوم، دغه موږ سره نه اوپن کېږي. نو یعنی دا به یا به هغه که اوریجنل به راوړي، که اوریجنل نه راوړي یا به ډیلیټ کوي او یا به کینسل یعنی تیریږي به دي. مثلا یو چا سره تذکره ده او هغه تذکره اوریجنل تذکره د هغه نه ورکه شوله نو هغه کاپي بیا د اعتبار وړ نه ده. تر څو چې اوریجنل تذکره پیدا شوې نه وي نو کاپي هم کار نه کوي. نو دې دپاره چې تاسو دغه بیرته راوړئ یا به مکمل به ډیلیټ کوئ چې هغه کاپي به هم څنګه شي؟ د منځه به لاړه شي. یعنی د پیسټ او پیسټ شارت کټ تاسو عملي کار ولیدو چې د پیسټ کافي هم کار کوي خو د پیسټ شارت کټ هغه کاپي به کار نه کوي او هغه موږ ته نه اوپن کېږي. ورپسې بیا رایټ کلیک کوو موږ لږ بیرته به زوم اوټ شو. رایټ کلیک کوو ورپسې بیا دلته موږ سره یو بل کمانډ هم راغی چې هغې ته انډو ډیلیټ ویل کېږي. مثلا کوم شی نه چې موږ ډیلیټ کړي هغه بیرته راوصل غواړو نو انډو ډیلیټ باندې به کلیک وکړو نو هغه څه چې موږ ډیلیټ کړی و هغه موږ سره دا فولډر موږ سره څنګه شو؟ بیرته راغی. دغه فولډر موږ سره بیرته راغی.
که اوس بیرته په دې باندې رایټ کلیک وکړو بل کمانډ ورپسې پیدا شو چې هغې ته ریډو ډیلیټ ویل کېږي. مثلا چې دغه ډیلیټ شوی کمانډ بیرته ډیلیټ شي نو ریډو ډیلیټ باندې به کلیک وکړي یس به کې نو هغه فولډر چې مونږ ډیلیټ کړی وو بیرته هم راوستو د ریډو په واسطه باندې بیرته څنګه شو ختم شو. چې بیا رایټ کلیک دلته وکړو ورپسې انډو ډیلیټ مثلا بیرته مونږ ته راوله نو انډو ډیلیټ باندې به کلیک وکړي نو هغه کمانډ چې مونږ ډیلیټ کړی وو بیرته به رابشي. دلته به وګورو زوم اوټ به شو نو که دلته پام وکړو هغه فولډر مونږ سره څنګه شوی دی بیرته دې برخې ته راغلی دی. نو محترمو دوستانو په دې کې ورپسې هماغه کمانډونه دي د نیو کې بیا د فولډر جوړول دي دا به انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې وایو. که اوس یې وایو نو زموږ وخت ویډیو مو اوږده کېږي او دوستانو غوښتنه کړې ده چې تاسو باید لنډې ویډیوګانې جوړه کړئ کمانډ په کمانډ ویډیوګانې جوړې کړئ تر څو موږ خپل هغه سپیسیفیک مشخص مشکل چې موږ په کومه برخه کې ولرو باید هغه ورباندې حل کړو. نو محترمو دوستانو اوس به یو څو ثانیې وروسته د کمپیوټر په همدغه ویډیو په سکرین باندې به تاسو ته زموږ د چینل نورې ویډیوګانې ښکاره کېږي. په هره ویډیو چې تاسو خوښه شوله په هغې باندې بیا کلیک وکړئ نو په هغې برخه کې تاسو هم پوره معلومات به حاصلولی شئ. نو تر بلې ویډیو چې زه بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم تاسې پر پاک الله سپارم. د الله په امان.